محترمو خبره کول دغه ډېر مشکل کار وي، لیکن یقینا مفتي صاحب شهید رحم الله هغوی د حق خبره کړې وه، په هر میدان یې کړې وه، او یقینا هغه ته الله رب ذوالجلال یو خپل عجیبه مزاج ورکړی و. څه ورځو کې ورسره زما هم خفګان راغی. هغه وخت و چې دنیا کې چا هم هغه نه سپورټ کول، ټول خلک د هغه نه سیټ، زما ټول ملګري الحمدلله هغه سره څنګ به څنګ ولاړو. ما ورسره خفګان راغی. ما ورته ویل مفتي صاحب زه خبر شوی یم تاسو د پنجپیریانو هلته په رنګۍ جلسې ته تللی. ما ته خپل وضاحت وکړو زه تللی وم او د دې وجوهاتو نه تللی وم، آینده به زه خیال ساتم پته راته نه وه. ما ورته پلانکي ځای کې ته ورغلی، هغوی د خپل پیج نه خبر ورکړی دی، څو موقع هم دغسې راغلی. ما چې ورته کله خبره کړې د ما ته انکار نه دی کړی، البته اخرې کې ورته ما یو خبره کړې وه. دلته هغوی حسن صاحب هم موجود دی، دغه نور ملګري، دلته زموږ یو ملګری بشیر صاحب د درې موجود دی، تقریبا څومره رمضان و 23 یا 24 د ده په ځای کې زموږ افطاري وه. دیو زور لګوه ما ته وایي چې زموږ ځای ته به افطاري ته لازمي راځي. ما ورته درځم به، خو مفتي صاحب سره زما خفګان دی په دې خبره د پنجپیریانو په حوالې سره. ما ورته وویل چې کلیپ ریکارډ کړي. دیو ما ته وایي چې کلیپ به دې مونږ واخلو ته به راځې. ډاکټر صاحب موجود دی، هغه په ځای کې مونږ وو. کوم یو ویډیو چلیږي ډاکټر صاحب د نیکه وفات شوی، یو څوک وفات شوی، زه هم دعا ته راغلی وم، دوی هم راغلی وو. بیا ډاکټر صاحب هم زور دا و، مفتي صاحب ما ته وایي چې ته به جمع کړې، جمعې جمع به هم ته کړې. ما ورته ویل زه نه شم کولی، زه روان یم. بهرحال دوی ډېر زورور شو. ما ورته وزر وکړو، ما ورته په سر باندې ور ټوپۍ د پګړۍ مې نه ده والې، زه به څنګه لمونځ وکړم؟ د پورې خپله پګړۍ کولاو کړه، ما ته به سر وتړ، وظیفه ختمه شوه. هغسې کې بیا ورته ما وویله ما زما خبره دې یاده ده؟ ما ته یاو ما ته ویې مړه دا ټول پنجپیریانو نه دنیا ډکه که والله که ستا اخدس د هغوی په سر باندې ورکوه. دا ټول خفه کول ما ته مشکل دي، ستا خفه کول ما ته، دا ټول خفه کول ما ته اسان دي، ستا خفه کول ما ته مشکل دي. ما ته بې فکره اوسېږه، انشاءالله العزیز زه به هغه ویډیو کوم چې د پنجپیریانو په باره کې د علماء دیوبند کوم نظریه ده، کومه فتوه ده چې پنجپیری سړی ګمراه دی، اعتقادي بدعتي دی، مستقل امام جوړولی مکروه تحریمي دی. ما ته ویل انتظار وکړه انشاءالله زما هغه ویډیو به راشي، خو کاش ژوند وفا ونه کړه، هغه پاتې شو. دغه ورځ باندې دوی چې په کومه شپه باندې شهیدان شو، تقریبا 3 دن زما په دغه پټه وي، جنوبي وزیرستان طرف ټانګ ډېر اسماعیل خان اخرنۍ جلسه ما لکي مروت کې وکړه. تقریبا څه ټایم و زه فارغ شوم، ما ته راویل شهادت خبر راورسېد چې سکېډن ته یې وکړو. په دغه ځای باندې تقریبا 2 بجې وې چې د شپې زم راتېر شو. خو محترمو تاسو ته یو سبق پرېښودو، د اختر ورځې وي، دغه ورځې یقینا دا د چکر ورځې وي، دا ورځې د ملګرو سره د سیر او سیاحت ورځې وي، دا ورځې د ګپ شپ د خوراک څښاک ورځې. سړی ژوند په دغې کې تېر کړي، لیکن هغه هم د ختم قرآن یوې جلسې وزیرستان ته تللی، واپس را روان و، د الله په لاره کې و، د ختم قرآن جلسه وه، مسافر و، او بیا یو دغسې حادثاتي دغسې واقعه راځي، د الله په لاره کې دغسې د مظلومیت په حالت کې ځي چې پوره انسانانو د ځان سره دردمن کړله ده، پوره انسانانو د ځان سره وجړول. هغه خلک هم چې هغه مخالفین و، یقینا زما ذهن کې نه راځي چې هغوی هم زړه په دغه درد نه یې کړی. قسم دی زه په ټوله لار باندې را روان وم، تر سبا پورې زما هم دماغو کار نه کوو، زما هم دغه چې څومره درد کړی و، یو الله په هغې باندې خبر دی، قسم دی که په الفاظو کې بیانېدی شي. خو محترمو ژوند او زندګي تېرېږي، یقینا دی د چا سره وفا نه کوي. دې بوډاګانو ته وګورئ، ورته ژوند هم څنګه تېر شو. خو محترمو دغه ژوند مه ضایع کوئ، دا ژوند د الله د دین دپاره قربان کړئ، مخکې ژوند پرې قیمتي کړئ. دا 2 ورځې ژوند دی، هغه لوی ژوند دپاره تیارې وکړئ. دا 2 ورځې ژوند دی، دغه د آخرت د دې 2 ورځې ژوند دپاره مه تباه کوئ، مه خرابوئ. او زه عموما ملګرو ته وایم، زه ورته وایم زموږ خو عقیده ده 3 څیزونه د الله د طرف نه مقرر دي. موږ د عقیدې په کتاب کې وایو، خپلو طلباو ته درس وکوو، موږ ورته 3 څیزونه الله مقرر کړي دي. اول نمبر وخت، کم وخت په انسان ته مرګ راځي. دویم نمبر ځای الله مقرر کړی، کوم ځای کې به درته مرګ راځي. دریم نمبر سبب د مرګ، د څه سبب نه به راځي، د به هسپتال کې مري د بیمارۍ د وجې نه، دته به رسکیان د وجې نه مرګ راځي، دته به بل څه کې دا ټول رب ذوالجلال لیکلي دي. انسان که ډېر زورور او طاقتور هم شي دغه څیز نشي بدلولی. لیکن زه ملګرو ته وایم زه یم عالم سړی، زما خپل مزاج دا دی، شاید که زه خطا یم په دغه کې په غلطه یم، د هر چا خپل مزاج وي. زه ورته وایم زه چې کله د عالم سړي په باره کې واورم چې خپل مر شو، قسم دی زما زړه درد کوي ورباندې. عالم سره مرګ دغسې خوند کوي
چې خپل وینو کې سور د الله په لاره کې د سور شي، خپل رب ته په هغه حالت کې ورشي د په وینو کې سور وي، بدن ټوکړې ټوکړې شوی. رب ذوالجلال هغه یو ژوند را کړی وو، هلته په وینو کې سور زمونږ عقیده د شهید به راپاسېږي په هغه حالت کې. رب ذوالجلال ورنه تپوس کوي زما د دین دپاره د دنیا کې څه کړی وو، دی ورته جواب ورکړي رب ذوالجلاله دغه یو ژوند او زندګي دې را کړې وه، دا مې ستا د دین دپاره قربان کړې وه. رب ذوالجلاله نن هم زما بدن په وینو باندې سور دی، بچي مې یتیمان پرېښی وو، بیبي مې کونډه پرېښې وه. رب ذوالجلاله خپل هغه ژوند او زندګي، خپل آرام مې پرېښی وو، خپل هغه د ژوند خواږه مې پرېښی وو. رب ذوالجلاله د زمانې د ظلم او جبر خلاف مې ناره بلنده کړې وه، د زمانې ظلم او جبر ګریوان ته مې لاس ور اچولی وو. رب ذوالجلاله کله مې شپه نه وکتلې، کله مې ورځ نه وکتلې. رب ذوالجلاله کله مې د بچو پروا نه وکړې، کله مې د ښځې پروا نه وکړې. رب ذوالجلاله نن په هغه حالت کې په وینو کې سور د تا مخې ته راغلی یم، ولاړ یم، قسم دی که د دې نه بله ښه موقع وي. ژوند داسې همدلته ختمېدل دی، تګ دی. زما خپله نظریه دا ده چې سړی الله ته ورځي په ښه نمبر وګورشي ورته که په ښه نمبر ورته ورشي. محترمو مفتي صاحب مونږ او تاسو ته یو سبق پرېښودو، یقینا دغه ژوند د جهد مسلسل نه عبارت و، منډې ترلې شپه ورځ. او د اخري کلونو کې د روژې کې ما سره څو ملګرو رابطه وکړه، ټایم اخیستو. ما ورته ویل روژې کې خو زما ترتیب دا دی زه خپلې ضلعې نه بهر نه وځم، خپله ضلع کې مغه ځایونو ته ځم چې خاص ملګري مې. روژې کې ما پول پروګرامونه بل کړي دي او یقینا د اکثرو مقررینو همدغسې وو. یو مفتي صاحب و چې هغه سوات ته م رسېدو، لکه مروت ته م رسېدو، روژې په خوله باندې هم په دغه حالت کې دغه ورځ وخت همدومره و. الله رب ذوالجلال ورنه کار اخیسته غوښتل. کله انسان دنیا کې ستړی شي محترمو، الله رب ذوالجلال د آرام دپاره د خپل ځان ته وغواړي. او زما یقین دی چې انشاءالله العزیز رب ذوالجلال به د هغې استقبال کړی، ورته به ویلي یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربک راضیة مرضیه فادخلي فی عبادی وادخلي. رب ورته ویلي مفتی سردار علي تا دنیا کې کړی موقتې، تا جیل هم وکتو، تا د خلکو خبرې هم واورېدې، تا د خلکو مخالفتونه هم وکاته، تا د خپلو پردو رویې هم وکتې. اوس راځه فادخلي فی عبادي، زه رب په خپله د تا استقبال کوم. فادخلي فی عبادي، نن زما په خاص بندګانو کې داخل شه. وادخلي جنتي، دا نه چې جنت ته داخل شه، منم جنت ته داخله سعادت دی، لیکن دا دومره لوی سعادت نه دی کم سعادت چې دا دی. رب ذوالجلال به ورته انشاءالله ویلي فادخلي فی عبادي، او بنده زما په خاص بندګانو کې داخل شه. وادخلي جنتي، او بنده زما په خاص جنت کې داخل شه انشاءالله. محترمو دغه بچي دي دلته ماشومان، یقینا دغه یو بچی ما نه مخکې راپاڅېدو، دغه کې پوره دغه رنګ ښکارېږي. انشاءالله العزیز دغه ځای به دغه خلاف به نه شي پوره کېدی، خو بهرحال دغه به دغه قایم مقام جوړېږي انشاءالله. د ملګرو ډېرو ملګرو ته ویل غازي خالد فیصل والا واقع راغلې وه، دی به خلکو پلار به یې ورله بوتلو، خپلې جلسې به یې پرې ښایسته کولې، دی ته به یې راوستو، هغه به دلته وی. زما نور بچي هم قربان اچھا چې کیس چل خو هغې ما ته وویله، ده ته ووایه چې خدای لپاره د چا جلسو ته مه ځه، هلته کیس چلېږي، موږ ته مشکلات جوړېږي هغې کې. بیا که کم ته لاړ شي هلته دا خبرې مه کوه، بس چوپ کښېنه هلته. هلته د هغه خلاف ګواه هم نشته دی، د هغې اقرار هم خپل نشته دی، ته په زور د هغه خلاف ګواه خپل پلار یې جوړېږي، ته مشکل جوړی. کله کله یو کار مونږ په ښه نیت باندې کوو، خو د هغې نه وبال جوړېږي. د هغه بچو خیرخواهي وکړئ، علم پرې زده کړئ، د هغوی ضروریات پوره کړئ، د هغې سره مالي تعاون وکړئ، د هغه د ژوند او زندګۍ د هغه ټولو څیزونو خیال وساتئ چې کوم یو پلار ساتلی شي، د پلار سایه د سر نه لرې شي. هر انسان په خپله باندې بیا اندازه کولی شي. دغه مه کوه چې تر خپلې جلسې ښایسته کېدو دپاره د هغه د بچي ژوند خرابوې، د هغه د بچي زندګي خرابوې، د هغه د بچي تعلیم خرابوې. راشه که نرې کلک ودرېږه، د هغه سره د همدردۍ اظهار وکړه، ورته ویې د کفالت به زه کوم، د ضروریات به زه پوره کوم، د په سر به زه دغسې ودرېږم، سایه به یې جوړېږم لکه څنګه چې پلار د په سر سایه جوړه شوې. خیرخواهي دغسې وکړئ، خیرخواهۍ په نیت باندې بدخواهي مه کوئ. دعا د الله رب ذوالجلال د ټول خدمات په خپل دربار یې کې قبول او منظور وګرځي. کله ژوند او زندګۍ کې خپلو ملګرو سره د سړي خفګان راشي، په بعضو خبرو ګیلې هم راشي، په بعضو خبرو نور هم دغسې خبرې راشي، خو چې کله انسان د ژوند نه دنیا نه رخصت شي،
او د اهل حق د ډلې خلک همدردۍ دوباره را پیدا شي. الله دې د وی شهادت قبول کړي او الله دې د وی ستړي او مهنتونو ټول قبول کړي. الله دې جنت الفردوس نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله.